اوس لویه خبره دا ده عزیزانو، په ژوند کې موږ ډېر کله ګورو مابینځ کې په کورو کې بې اتفاقي راشي، بیا یو زوی راولاړ سي هغه بابا ته وایي ما ته زما حق راکړه، ما ته حق راکړه. هېڅ کله زوی پر بابا دا حق نه لري چې یا جایداد یا دکان یا روپۍ شی مې ورکړي. دا بابا خپل شی دی، که ورکوي هم د ده خوښه ده، که نه ورکوي هم د ده خوښه ده. زوی چې دی هغه حق نه لري. کله کله د زویو د اولادو د پلار مابینځ کې پریشاني راشي، بیا دغه اولادو پلار ته وایي به زه جلا کېږم، ما ته زما حق راکړه. نو ستا حق چیرې و؟ ولې هغه دوکانونه؟ نو دا خو پلار ورته وایي زما دي. وایي نو چې ستا دي بیا خو زه ستا زوی یم، نو زه حق نه لرم؟ نو که ته حق لرې ته پس له مرګه لرې، په ژوند کې نه لرې، په ژوند کې نه لرې. ها دا یوه خبره ده. خدا نخواسته نعوذ بالله یو زوی کافر سو، کافر سو بیا پلار مړ سلو، و زوی ته حق نه رسیږي، میراث نه رسیږي، بالکل نه رسیږي. لیکن که دی مسلمان پاته ولو، بابا مړ سلو، اوس به و زوی ته په هر حال کې چې و نور بچیانو ته څه حق رسیږي، د پلار په جایداد کې، د پلار په روپۍ کې، د پلار په حصه کې، و د هغه زوی ته به هم حصه رسیږي. اوس که چیرې یو سړی راولاړ سو عزیزانو، په خپل ژوند کې دا وکړو چې یاره زما پلانی زوی دی، دا زه فارغه کوم، دا زه څه روپۍ ورکوم یا دکان ورکوم، زه فارغه کوم، دا جایزه ده که یا؟ علما فرمایي که ته راولاړ سولې په خپل ژوند کې دې و زوی ته یو شی ورکوي، هغه واخیستی ولاړی، پس له مرګه دا زوی بیا حق لري په میراث کې، چې کم نور ورونه و خوندې دي هغو ته چش رسیږي و دې زوی ته به هم رسیږي. نو خو هغه د خبره خلاص سوله، ده ته په ژوند کې حق ورکوي، یا میراث چې دی هغه د مرګه بعد دی. او په ژوند کې که دی حق ورکوي، دا حق نه بلل کېږي، دا ګفت بلل کېږي، دا تحفه بلل کېږي، دا هدیه بلل کېږي، دا هبه بلل کېږي. صحیح سلو؟ بیا هم بنوري ټاون فتوا دا ده، که چیرې پلار راولاړ سو، مطلب زوی ته ویلی چې ما ته زما حق راکړه، پلار راولاړ سو بس ستا ما مې ولیکئ، بیا ګواهان هم کښېنول، زوی باندې دا خبره تسلیم کړله چې پس له مرګه بیا تا ته شی نه رسیږي. زوی ویل و بلکل پس له مرګه زه شی نه غواړم، بیا صحیح د پروا نه لري، بیا یې ورکولی سي. ورېکه پس له مرګه بیا و دې زوی ته شی رسیږي نه. ولې؟ ده په خپل حق واخیستی، که څومره د حق نه ولو، او بیا ده دا تسلیم کړه چې زه نه غواړم. خو د دې ډېر آسان حل چې دی هغه دا دی، علما فرمایي دی دې راولاړ سي په خپل ژوند کې دی و ټولو بچیانو ته دا خپل جایداد ور تقسیم کړي، ور تقسیم یې کوي چې کم زوی غواړي زه جلا کېږم، هغه ته هم خپله حصه ورکړه، هغه ولاړی بس خپل کاروبار خپل ژوند سلو. تا چې دا نورو بچیانو ته کم حق ورکړی دی، هغه خو تا ټوله کور دی، یو ځای یاست، ای بیرته سره یو ځای یاست، خبره خلاصه سوله. نو به بیا دا نه وي چې یوه زوی ته حق ورکوي بل زوی ته حق نه کوي ور. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته راغلی، ویل یا رسول الله زه دا پلانی غلام چې دی دا زما و زوی ته هدیه او تحفه ورکوم. د الله رسول پوښتنه ځینې وکړه نور اولاد لرې؟ ول و لرم یې. د الله رسول ورته وفرمیل د الله څه وبېرېږه، انصاف وکړه، په اولاد کې برابري وکړه، ظلم مه کوه، کې ورکوې و ټولو ته یې ورکړه. نو دلته چې دی دا یو زوی فارغه کوي، داسې مه کوه، ځکه د هغه زوی پس له مرګه بیا دعوې کوي، راولاړ سه په ګرد خپل ژوند کې و ټول اولاد ته دا خپل چې څه لري هغه ور تقسیم کړه. چې ور تقسیم دې کړلو نو دا اوس د بابا نه بلل کېږي، دا د اولاد بلل کېږي. نو چې بابا خدا نخواسته سبا نه یې، نو خو شی یې پاته سوی هم نه دی، شی نه سو پاته. هغه باغي زوی، هغه عاق زوی، هغه سرکشه زوی، هغه بیا چش نسي کولی، هغه دعوه نسي کولی. صحیح سلو؟ په دې کې یوه بله مسله مسته، مسله دا ده که چیرې دا پلار راولاړ سو په خپل ژوند کې و اولاد ته دا خپل جایداد ور تقسیموئ، نو بیا به څه چم کوي؟ د زوی خو دوې حصې دي، د لور یوه حصه ده، اوس به څه چم کوي؟ علما فرمایي دی نسي کولی چې راولاړ شي و لور ته یوه حصه ورکړي، نیمه حصه، و زوی ته پوره حصه ورکړي. که په ژوند کې ته حساب ورکوې پوره به ورکوې، چې هلک ته څه ورکوې و نجلۍ ته به هم هغونه ورکوې، هلک ته څه ورکوې انجلۍ ته به هم هغونه ورکوې. د الله رسول فرمایي په اولاد کې به عدل کوې، په اولاد کې به انصاف کوې، د الله څه به بیریږي. پس له مرګه هغه بیا الله فرمایي چې د انجلۍ دومره حصه ده، د بچۍ او د زوی دومره حصه ده. صحیح سلو؟